پېښور کې نن د محرم الحرام په 10مه ورځ هم د عاشورا دودیز ماتمي جلوسونه دوام لري. د محرم الحرام په مناسبت د پېښور صدر بازار، قیصه خوانی او نور ګڼ بازارونه تړل شوي دي او د عامو خلکو تګ راتګ هم کم تر سترګو کیږي. عزاداران د امام حسین رضی الله عنه او د کربلا د شهیدانو د یاد تازه کولو لپاره د ښار له بېلابېلو امام بارګاو څخه راوتلي دي. په دې موقع په پېښور کې کلک امنیتي ګامونه هم پورته کړای شوي دي. د پېښور د سی سی پی او ډاکټر میا سعید په وینا په ښار کې د محرم الحرام په مهال د امنیتي وضعیت د ټینګښت لپاره 10,000 پولیس اهلکار ځای په ځای تعینات شوي دي او د ډرونونو او سیف سیټي کیمرو په مرسته د وضعیت څارنه کیږي. د عزادارانو د اسانتیا لپاره په لارو او کوڅو کې د څښاک اوبو او شربتونو سبیلونه لګولای شوي دي.